وربنکه موبایل ته وګوره اوس ور راځه ودرېږه صحیح ده چې ته دومره مغرور یې او په ځان مین یې او زما بې عزتي کوي د نن نه پس په تا ته زما کال نه درځي او نه به زما اواز واوري په خندا شه اوټ شه تیز اوټ شه اوکې ګرانو مینهوالو زه یم سلما سواتي زما ټولو مینهوالو ته زما طرف نه سپیشل سلام امید لرم چې ښه به او بس یوټیوب ډرامو کې کار کوم زه د خپل یوټیوب ډرامونه ډېره زیاته مطمئنه یم ډېرې زبردستې ډرامې دي ټوپک تمانچه پزل سین هیڅ هم نه بس لکه د کور ماحول غونته ټایپ مطلب د کور ماحول د خلکو ګوري هغه شان کهانیو لیکي بیا یې مونږ چې دی ملته وکړو او بعض نیم ټایم خلک یې کور کې وګورو د هغې نه عبرت والي چې وګوره داسې قهر مه کوو اوس یو دوه ډرامه ده مطلب بابي ورندار یا بدل یا ظلم داسې خبرې نو لکه زمونږ ډرامې ډېرې زیاتې ښه دي ډېرو ته به بدې ډېرو ته ښه دي خو زمونږ په ذهن کې چې مونږ کم کار کوو نو ډېر زیات زبردستې ډرامې دي او یوټیوب ډرامې زما ډېرې زیاتې خوښې شرایط کې نه اوچاته وي بیا غوسه شه موبایل بیا ډایل کا یوټیوب د ډرامو څه داسې خاص تعداد ماته نه دی خو د 100 نه اباو دي او ښې ډرامې دي کوم چې 8 میلیون ته 5 میلیون ته 4 میلیون ته لکه هغه ډرامې رسېدلې دي او د هغې یو ډېر ښه رسپانس راغلی دی او د یوټیوب چې دی د هغې خپل ویورشپ دی کوم چې د سی ډي دور نو هغه جنریشن چې دی هغه اوس راځلمی شو مطلب 15 سال مخکې که موږ ځو سی ډي دور ته نو هغه وخت یو ماشوم چې کوم د 15 سالو یا 10 سالو هغه د 25 سالو دی نو د هغه سوچ چې دی دې دور کې دی نو موږ هغه ملګرو دپاره هغه جنریشن دپاره دا ډرامې ډیزاین کوو او سوشل میډیا ته موږ هغه پیش کوو نو د هغې ریزلټ هم ښه راځي چې څومره ډایرکټران بېروزګاره ناست وو څومره زموږ اکټران بېروزګاره ناست وو هغوی او څومره اکټرسس چې دی که مې بېروزګاره وی نو هغو ته یو ښه پلیټفارم میلاو شو او داسې نن سبا مصروفه دي چې اوس دې وخت کې چا سره ټایم هم نشته زما نوم خالد خان دی او تاسو د ډرامو حوالې نه تپوس وکړو نو اصل کې خو د سی ډي دور که رایاد کړو نو دا هغه 2009-10 نه کار کوو او یو پروډکشن به م چلو چې ښه باقاعده د ریلیز کار به م هم کوو خو بیا د یوټیوب دور راغی نو د 2016 نه په رادې خوا بیا د یوټیوب دپاره چې کوم دی کار روان شو کلاشنکوپ کلچر او شراب او بې حیایي او دا د یوټیوب چې کله شروع شو نو دا څیز ډېر زیات کم شو نو د هغه سی ډي د هغه دور نه زه د یوټیوب په دې دور باندې ډېر زیات مطمئن یم